ساينس د قرآن په رڼا کې داسې معلومات چې شاید تاسو چیرته نه وي لوستلي. ساینسي رازونه رښتیا څه دي؟ نړۍ کشف کړئ. نړۍ له موږ سره وڅارئ. دا پښتو ډیسکوري چینل ګران لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. ملګرو دغه ځمکه یوه داسې سیاره ده چېرته چې الله تعالی د انسانانو سره سره ډېر نور عجیب مخلوقات هم پیدا کړي دي چې نه صرف ظاهري ښکلا بلکې نور په زړه پورې خصوصیاتو له کبله د انسان د توجه وړ دي. له کلونو راهیسې انسان د دغه خصوصیاتو د تلاش په لټه کې دی. په نننۍ ویډیو کې موږ د یوه داسې په زړه پورې حیوان په هکله معلومات درکوو چې د هغه په زړه پورې صفاتو له کبله همیش د ژبه په جملو کې تکرار شوی دی. هغه صفت یې د رنګ بدلول دي. دوستانو د ګرګټ له نوم څخه به تاسو ښه خبر وای. د ده د رنګ د بدلولو صلاحیت او خوبي تر نن ورځې پورې یوه معما ده او هر څوک د دغه معنی موندلو په لټه کې دي چې آخر دا ځناور ولې او څنګه رنګ بدلوي. دوستانو د پرمختګ په دغه دور کې چې په هر شي باندې ساینسي څېړنې ترسره کېږي د ساینسدانانو په نظر دغه مهم یا په زړه پورې ځناور څنګه پټ اوسېدلی شي ځکه په دې هکله تحقیقات شروع شو. قدرمنو مخکې به صرف دا خبره کېدله چې ګرګټ خپل ځان د چاپېریال مطابق ځان جوړولو لپاره خپل رنګ بدلوي. په دې باندې د نورو څېړنو په نتیجه کې نور و مهم معلومات هم په لاس راغلل چې له هغو څخه معلومه شوه چې نوموړی ځناور نه صرف د رنګ بدلولو صلاحیت لري بلکې په یوه وخت کې دواړو خواو ته په کتلو سره د ساحې مطابق د ځان د محفوظ ساتلو په هدف رنګ تغییر ورکوي. د دې نه علاوه بله مهمه خبره دا ده چې یوازې ګرګټ د رنګ بدلولو صلاحیت نه لري بلکې له ده پرته نور ډېر هم داسې مخلوقات شته چې دغه صلاحیت لري لکه مختلف قسم ماهیان یا کبان او ځینې ځناور خو مګنیزیم یې له یو بل څخه مختلف دی یا فرق لري. په هر صورت خپلې موضوع ته راګرځو. تر هر څه مخکې دا چې ګرګټ خپل رنګ څه ډول بدلوي دا تاسو ته ښایو. ګرانو کتونکو د ګرګټ د رنګ بدلولو دوه مهم علتونه دي. لومړی د خپل بدن درجه حرارت معتدل او برقرار ساتلو لپاره خپل رنګ ته بدلون ورکوي. دوهم د خپلو دوستانو سره په خبرو اترو پوهېدلو یا یو بل په اسانه پېژندلو په خاطر او د یو بل د موجوده خطر څخه د خبرولو په خاطر خپل رنګ بدلوي. لکه څنګه چې عامه خبره ده چې د خطر په وخت کې سور زنګ یا اشاره کارول کېږي او په امن کې شین رنګ یا سیګنال کارول کېږي. نو همدارنګه کله چې خطر محسوس کړي نو سور رنګ واړوي یا خپل کړي او د ډېرې خوشحالۍ په وخت کې رنګ زیړ شي. عموما دغه کار ډېر کم ترسره کوي. دا په هغه صورت کې رامنځته کېږي کله چې شاوخوا خپله ښځه یا ښکار وویني او هر کله چې د امن سیګنل مقصد وي نو دی شین رنګ بدل یا خپل کړي. همدارنګه کله چې په آرام حالت کې وي نو بیا نور رنګونه واړوي لکه د مالټې رنګ یا شین غوندې په نظر رادرومي. اوس سوال دا دی چې دوی څه ډول خپل رنګ بدلوي. د دې تر شا کوم ډول میګنیزیم پټ دی؟ دوستانو د ګرګټ د بدن جوړښت یو مخصوص قسم لري. د دوی پسنۍ برخه شفاف یا نرم ده او ښکتنۍ برخه یې د نه لرونکي پوستکي لري چې د بدن په حرکت کې کومک کوي. د پوستکي په داخلي برخه کې مختلف قسم نرم پردې موجودې دي او د هرې پردې شاته واړه واړه کرسټل یا قلمونه شتون لري. دا کرسټل د 130 نانومتر په اندازه سایز لري لکه څرنګه چې په نورو ځناورو کې کروموسوم موجود وي. همدارنګه په دغه کې اریوي ځواک موجود وي چې د دوی په رنګ بدلولو کې مرسته ورسره کوي. د تحقیق مطابق د دوی شین رنګ چې په ظاهره شین ښکارېږي په حقیقت کې دغه شین نه دی بلکې د خاص وجې له امله شین په نظر راځي. وجه یې دا ده چې دوی ټول رنګونه برخې وي نو تر ټولو بندینۍ برخه یې ژیړه لیر دی او د دغې لاندې کرسټل دی. د دې وروسته لاندې پرده شروع کېږي. نو کله چې د اول پردې لاندې کرسټلونو په منځ کې فاصله زیاته واقع شي یعنې د یو بل څخه لرې شي نو لاندینۍ آسماني رنګ لرونکې پردې څخه رنګ منعکس کېدل شروع کړي او د باندې طرف ته ژیړ رنګ لرونکې پردې سره یو ځای شي نو شین رنګ په نظر راځي. یعنې کله هم چې ګرګټ په خاموش یا آرام حالت کې وي نو د کرسټلونو فاصله هم زیاته شي او شین رنګ راغالب شي او له لرې ښکارېږي. همدارنګه څو چې فاصله زیاتېږي نو نور رنګونه راښکاره شي. کله چې دوی د خوشحالۍ په حالت کې شي نو په هغه وخت د کرسټلونو ترمنځ فاصله تر ټولو زیاته شي او ژیړ رنګ راښکاره کېدل شروع شي. له دې علاوه یو عام حالت د فشار وخت دی. کله چې دوی په بدن فشار وارد شي نو رنګ یې آسماني شي او که فشار ترې کم شي نو رنګ یې شین شي. ګرانو لیدونکو دا وه د هغه ځناور په هکله ویډیو چې د خپلو صلاحیتونو له کبله په نړۍ کې تر اوسه سم نه دی پېژندل شوی. هیله دا چې د ډېرو دوستانو سوالونه به حل شوي وي. د ویډیو د خوښېدلو په صورت کې ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.